ستا مور پلار ورونه خویندې چیرې دي؟ دا ټول زخمیان دي. بخیر خیر خیرات ولې یوازې کار کوې؟ یوازې کار کوم زموږ ټوله کورنۍ هم په دې کوټه باندې لاندې پټ وي. اوس ما سره دا څوک نشته چې دا کوټه سره پاتې او اوس زه یوازې هم اخته یم دا کوټه پاکه کړم. دا ټول کلاخ په ړنګ شوی اوس هر یو خپل د کوټو په کولو باندې اخته ده او زه یوازې یم. ستا مور پلار ورونه خویندې چیرې دي؟ دا ټول زخمیان دي. اول یې لرې چې څنګه دي؟ نه اول پته نه لري. هېڅ پته نه درته لګېږي؟ یو څوک نه دی راغلی چې اول یې درکړی چې جوړ دي که نه هېڅ نه دی راغلی. اوس زه یوازې اوس زما مور او پلار خویندې مې ډېرې یادېږي. ډېر یادېږي زما مور پلار خویندې مې ډېر سخت یادېږي. مور پلار ډېر یادېږي خویندې ډېر یادېږي؟ هو ډېر مې یادېږي. دا نو د دې ځای دوستانو د هر کور دغسې دردونکې کیسه ده لکه د دې ماشوم ده چې وایي مور پلار خویندې مې ډېرې یادېږي. او پیسې راوړه. دا پیسې درسره واخلئ. زه کومک درسره وکړم؟ زه به یو څه به ځم کومک درسره دوستان یو وخته مخکې دلته یو کلی کور و چې یو کورنۍ پکې اوسېدله. نن یې دغه ماشوم تګ پاته دی. خدای پاک دې عجله شفا ورکړي ورته. موږ یې هم وژړولو. کورونه هم ډېر دي. ما ته اجازه ده چې زه ولاړ سم هغه نور کورو ته کومک ورکړم؟ اجازه ده. خدای پاک دې ټوله صحي و سلامته درته راولي. خدای پاک دې په خیر درته راولي. خدای په امان ځئ.